په پای کې ځوان استعداده ځوان ته مختار احمد احسان ته بلنه ورکوو چې 15 دقیقو کې خپلې خبرې وکړي. د لایزال څښتن جل جلاله په ستر نامه د محترمو مشرانو قدرمنو پوهانو او نورو ټولو زړه ته راتېرو برخوالو په اجازه عنوان دی لکه څنګه چې تاسو هم وینئ جلا وطني او کلتور ساتنه. غواړم د دوو مهمو او اصلي ټکو په باره کې وغږېږم. یو د لید د مثبتو او منفي فاکتورونو تیوري ده او بل د لایدن یو استاد په هالند کې د لایدن یو پوهنتون یوه څېړنه کړې ده چې د کلتور ساتنې په اړه ډېر په زړه پورې معلومات راکوي. دغه دوه ټکي په ډېر لنډ ډول سره غواړم واضح کړم چې ستاسو وخت هم ډېر نه نیسم. دا یو ښکاره حقیقت دی چې څوک که د امکاناتو د کمښت له امله خپل ستونزې نسي حلولی نو غواړي چې هغه خپل کوښښ کوي چې خپل ستونزې په کوم ډول سره حل کړي او ځینې دې ته زړه ښه کوي چې خپل هېواد پرېږدي او بهر ته سفر وکړي. دغه بهر ته تګ یا دغه جلا وطني په دې پورې دوه شان اړه لري، ښه او بد دواړه. په دې اړه د لید د مثبتو او منفي فاکتورونو یوه تیوري ده. په دې تیوري کې دوه مهم شیان دي، یو مثبت بل منفي. مثبت معنا ښه، زرغون، ګټمن، د پردیس یا د مهاجر د ضرورت د پوره کولو لپاره ګټمن دي، او بل منفي لکه په افغانستان کې جنګ، ناارامي، اقتصاد کمزوره او داسې نور. دغه تیوري وایي یو کس که د یوه هېواد څخه یو بل هېواد ته ستنېږي، یو بل هېواد ته ځي، په دغسې حالت کې د پلرني هېواد د پلرني ټاټوبي کې منفي فاکتورونه زیات دي او په کوم بل هېواد کې مثبت فاکتورونه زیات دي. ځکه نو یو تن زړه ښه کوي چې د منفي فاکتورونو سیمه او ټاټوبي پرېږدي او د مثبتو هغې ته ولاړ شي. اوس که دغه تیوري زموږ او تاسو غوندې مهاجر شوو کسانو چې هالند ته راغلي که دغه حالت د دغه حالت د تړاو په اړه وغږېږو، دغه سمبولیک انځور جوړ کړی دی. په دې سمبولیک انځور کې دغه دوې دایرې وینو، چې د افغانستان نقشه دایره نه ده خو دا سمبولیک انځور دی. د دوې دایرې به د افغانستان او د هالند هېوادونه فرض کړو او د افغانستان څخه هالند ته مستقیمه لاره هم نشته. دا صحیح ده چې مستقیمه لاره نشته. په دې انځور کې یو سمبولیک ښیي چې موږ او تاسو د افغانستان څخه هالند ته راغلي یو، په لاره کې نور هېوادونه هم شته نشته. د لید تیوري څه راښیي؟ وایي ځینې ځوانان چې د افغانستان څخه هالند یا نورو پرمختللو هېوادونو ته ځي نو هغه دا فکر کوي چې اروپا، امریکا، استرالیا زنده‌باد، هر څه سته ټول مثبت دي. دا د دوی خیال دی. هغوی سره دا د یوه او بل څخه کې د ملګري یا په دوستانو کې د یو بل چا د خارج یا د پارکو عکسونه لیدلي وي نو هغه فکر ورسره وي، نو دا فکر کوي چې پرمختللي هېوادونه هالند، امریکا دا ټول مثبت دي. خو حقیقت دا نه دی. حقیقت دا دی چې هالند ته که څوک راسي په هالند کې پښتو نه چلیږي. هالند ته که څوک راسي په هالند کې هر ماښام د خپل مور د پلار سره ډوډۍ نشي خوړلی. هالند ته که راسي په هالند کې افغاني جامې څوک نه پېژني. هالند ته که راسي د یو پردیو خلکو سره د یو پردي کلتور سره مخامخ کېږي. دغه حقیقت وروسته بیا معلوم کېږي، بیا فکر کوي چې ښه دا ماته نه معلوم. په عین حال کې یو بل مهم شی دی، هغه دا دی چې د ده په نظر افغانستان په بشپړ ډول سره منفي و. د ده خیال دا و چې مثال دلته زما د ګټې څه نشته یا په هغه حالاتو کې د ده دغه مثبت شیانو ته ډېر نظر نه اوښتی. خو هلته په افغانستان کې هم دا یو ډېر ښکاره او یو ډېر مهم حقیقت دی چې په افغانستان کې مثبت فاکتورونه شته، خو له بده مرغه د یو شمېر ځوانانو، د ټولو ځوانانو نه، چې د هغه پوهان به پوهېږي چې دا مثبت فاکتورونه شته، خو د یو شمېر ځوانانو چې زده کړې ډېرې نه وي کړي د هغه دغه مثبت فاکتورونو ته پام نه وي. خو موږ باید دغه توپیر روښانه کړو. د افغانستان څخه هالند ته ځم، چیرته ځم؟ آیا افغانستان رښتیا هم 100% منفي دی
نه دغه هغه عمومي نظریه ده د جزئیات څخه چیرېږم ځکه چې وخت ډېر کم دی دا په خپل وخت واخر مننه خوشحاله اوسئ اوس د زړه د اخلاص ټول سره مهربانه یاست کلتور ساتنه او لاسته راوړنې د افغاني کلتور په فخر پوهاوی ګټمن دي تنکي ځوانان که پوه سي چې کلتوري معلومات یې د پوهې او تجربې لپاره مثبت اغېز لري نو په بهرني ماحول د هالند جرمني یا فرانسې په پوهنتونو یا ښوونځیو کې به په خپل کلتور شرم نه بلکې فخر به کوی کی خو مهم څه دی مهم دغه شی دی چې موږ او تاسو دغه ځوانانو ته وښیو چې ته ولې په افغاني کلتور فخر وکړه دغه ټکي مهم دي په دې اړه د هالند د لایدن په پوهنتون په دې اړه د هالند د لایدن په پوهنتون کې یو استاد څېړنه کړې ده د کلتور ساتنې او د لاسته راوړنو د تړاو په اړه یې څېړنه کړې ده هغه څېړنه راښیي دا استاد میچ فن خیل نومیږي دی یو ریمیډیل دی ریمیډیل معنا دا چې د فزیکي او یا روحي ستونزو سره د مخامخ ماشومانو سره کومک او مرسته کوي او د هغوی د ستونزو د حل د لارې په لټولو کې ورسره مرستندوی دی د خپلو معلوماتو پر اساس وایي چې وایي په امریکا او کاناډا کې د مهاجرو لومړنی نسل ښه او روغتیا یې د تمې خلاف ډېره بهتره وه ډېره ښه وه همداراز زیاتوي چې د ده د څېړنې له مخې چې په هالند کې یې کړې ده د دغه څېړنې له مخې وایي په هالند کې هم د مهاجرو لومړنی نسل د خپل هویت او کلتور څخه ښه احساس لري خو لومړنی نسل ښه احساس لري او د دغه ښه احساس له برکته د هالندي همزولو او د مهاجرو د دوهم نسل د دې پېسته چې نو کښنا پیدا کېږي د هالندي همزولو او د دوهم نسل سره یې په پرتله روحي ستونزې کمې دي دا د څېړنې نتایج دي دغه راز وایي چې هغه ماشومان چې د خپلې کورنۍ لپاره هلې ځلې کوي د هغوی نمرې هم لوړې وي هغه څوک چې تر یو حده په لومړني نسل کې هغه تنکي ځوانان چې تر یو حده خپل کلتور ته معلوم وي مراتب یې د هغوی نمرې عالي وي او د ځان په اړه خوشبینه وي او د رویې منفي اړخ یې ستونزې نه لري او که یې لري کمې وي د نورو په پرتله د دغه معلومات پر بنسټ لیکي چې ځکه نو د کلتور د ځینو برخو مراعاتول په بشپړ ډول نه د ځینو برخو مراعاتول د پاتو مهاجر ماشومانو لپاره یو ژغورونکی فاکتور دی هغه ماشومان چې پاته وي کمزوري وي هغوی که خپل کلتور د خپل هویت په اړه معلومات ولري دا هغوی په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره ژغوري خو دا هم وایي چې دوه شیان مهم دي یو ماشوم که په هالند یا په نورو پرمختللو هېوادونو کې دی که سل په سله خپل افغاني کلتور مراعات کړي دا منفي اغېز لري ځکه چې د دې ځای په ښوونځیو په پوهنتونو کې یو استاد دا توقع نه لري چې دلته چې یو شاګرد هغه رویه وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې ده لکه څنګه چې په افغانستان کې ښوونه او روزنه دوام لري او بل دا هم وایي چې وایي که خپل کلتور په بشپړ ډول نه مراعاتوو نه چې تاوان لري نو باید هالندی کلتور هم باید په بشپړ ډول مراعات نه کړو هغه هم تاوان لري یو نوی مهاجر ماشوم که هالندی کلتور یا د یو بل پرمختللي هېواد کلتور په بشپړ ډول مراعات کړي دا خپل ځان ته نوم لري اسیمیلاسیون نومیږي
دا که مراعات کړي دا هم تاوان لري او هماغه کس کیدای شي د روحي ستونزو سره مخ شي. اوس جواب شول چې افغان مهاجر که په پردي ماحول کې په پلرني رسم او رواج فخر وکړي نو څو ګټې به یې کړې وي. له یوې لورې به یې کلتور نه وي هېر شوی، د مورنۍ ژبه به یې له ذهنه نه وي وتلې، د اصلي عنعناتو سره به بلد شوی وي او دغه راز به یې نږدې شاوخوا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له افغاني کلتور خبر کړی وي. یو مهاجر چې دلته هالندي ژبه زده کوي، انګلیسي یا فرانسوي زده کوي، دا مثبت ټکی دی، ښه ځایری دی. خو په پام کې باید ولرو چې که موږ او تاسو هر وخت په هالندي یا کوم بله ژبه خبرې کوو یا ماشومان که هر وخت هغه خبره کوي او پښتو لږه کېږي، خو دا هم نه دی ښه، دې ته هم باید پام وشي. دوی چې هالندي، انګلیسي یا بله ژبه زده کړې، هغه چې ټول په بشپړ ډول چې په هماغه نه غږېږي او په خپله مورنۍ ژبه کې هم په بشپړ ډول نه غږېږي، د دی که د هالندي روابطو څخه ګټه واخلي او په عین حال کې د پښتو څخه د نورو افغانانو سره چې راکړه ورکړه لري، د افغاني کلتور په اړه چې معلومات لري، د افغاني ټولنې په اړه چې دی کومه پوهه د مور و پلار یا دوستانو څخه ترلاسه کړې، دا پوهه د افغاني کلتور او د افغاني ټولنې پوهه که راواخلي او د هالندي ټولنې پوهه که راواخلي، بیا د خپله لاره معلومولی شي، خپل هدف ټاکلی شي او د دواړو ټولنو څخه هغه مثبت ټکي رااخیستلی شي. هغه پوهان د مهاجرو د لومړني نسل پوهانو د تجربې او پوهې پر اساس کولی شو چې د افغاني کلتور په منفي ټکو کې مثبت بدلون راولو. په افغانستان کې اکثریت په دې نظر دي وایي چې که ډب نه وي ادب نه وي. ډېر خلک وایي، ډېر مې اورېدلي دي. خو که موږ او تاسو په دغه هېوادونو کې ژوند کړی وي، نوره پوهه، نوره تجربه، د نورو کلتورو په اړه معلومات لرو، نو بیا ویلی شو چې هالندیان د ادب د روزنې یا ښوونې په لاره کې وهل نه استعمالوي. هغوی د حوصلې، مهربانۍ، خبرو او دلایلو څخه کار اخلي. په دغه وخت کې د یو بل کلتور مثبت ټکی په خپل کلتور کې ور اضافه کولی شو او خپل کلتور، خپله ژبه د ژباړې او یا د دغسې د کاپي کولو د لارې مثبتولی شو. په پای کې د کلتور ساتنې لپاره هڅې په ډېر لنډ ډول ما د 2-3 ټکي دي چې وایي که رښتیا هم وغواړو چې افغان مهاجر ماشومان دغسې یوې اندازې ته ورسېږي، دغسې یو حد ته ورسېږي، نو د دې دپاره څو شیان مهم دي. ځکه غوښتي هم نور دوستانو په خپلو خبرو کې وویل چې هالندي ټولنه غواړي چې د انتخراس یا د انټیګریشن د لارې دوی خپلې خواته کش کړي او موږ هم کوښښ کړو. اوس مهمه دا ده چې دوی که په ښوونځیو یا په نورو ځایونو کې هغه خپل عنعنات یا هغه خپله لاره ورښوي، زموږ ستاسو لپاره مهمه دا ده چې دوی ته وښیو چې په افغاني ټولنه کې د پښتو ژبې اهمیت څه دی. دا د دې څخه ښوولی شو. یو ډېر ساده مثال دی چې مثال که والدین او نور مشران همیش په مورنۍ ژبه وغږېږي، نو دا د ماشومانو لپاره یو رقم د مور او پلار او د پښتو ژبې ترمنځ یو بې پایه ملګریتوب ښیي. خو که په دغه وخت کې مور او پلار د ماشوم سره په بهرنۍ ژبه وغږېږي، بیا دلته یو کمزوري پیدا کېږي چې د مور او پلار د پښتو سره یو کمزوري موجود وي. دغه که په مستقیم ډول پر ماشوم لوی اغېز ونه لري، په غیر مستقیم ډول بېله شکه اغېز لري. بل ټکی دا دی چې یوازې په اختر یا نورو کلتوري ناستو کې باید خپل دود او کلتور پر ځای نه کړو. ما که نن افغاني جامې اغوستې دي، خو مهمه دا ده چې دا
په کال کې 2 ځلې وانه غوندو 3 ځلې وانه غوندو بلکې ډېر یو د دوهم نسل ماشوم که خپل والدین او خپل مشران په کال کې په 2 یا 3 ځله دا په افغاني جامو کې وویني کېدای شي چې هغه دوهم نسل دا 2-3 ځلې هم دا جامې وانه غوندي نو باید نه یوازې دا چې په اختر کې واغوندو او دغسې کلتوري ناست کې بلکې نور هم په ورځني ژوند کې وخت ورکړو او پاملرنه ورته ولرو او وروستی ټکی دا دی چې تنکي ځوانانو ته د هېواد د ملي شخصیتونو په اړه په تدریجي ډول په ډېره مهرباني معلومات ورکړو او علاوه پر دې په تکراري ډول کلتوري پروګرامونه جوړ کړو څو په بهرني ماحول کې یو د بله لا درکه افغانان بیرته سره یو ځای شي سره یو موډ شي تر دې وروسته به نوی نسل او اوسنی نسل په خپل کلتور ډاډه وي له مثبتو او منفي اړخونو څخه به یې خبر وي د لایدن د استاد خبره ده چې وایي که دا ټوله پر ځای شي هغه څېړنه یې کړې د څېړنه راښیي چې وایي ښې لاسته راوړنې به هم ولري یا بیا په لاسته راوړنه کې یو مثبت اغېز رامنځته سوی وي نو په خپل کلتور به ویاړي تشویق به وي او خپله به هم دغه فکر لري چې زه باید پردۍ ټولنې ته د ژباړې او یا کوم بلې لارې په اړه خپل کلتور وپېژنم ډېر زیات مننه